دلته دمه شوم او د ماشومتوب یوه خاطره را په زړه شوه. 50 کاله دمخه د کلي مخ ته په منډه وم چې د موټر غږ شو کړی سر پورې، چې ورمنډه مې کوله له هغې خوا مې د تره زوی راغی ویلې انوره ابا دې راغی. او ابا هغه وخت ابا شو چې له خورجینې نه یې راته ګلابي رنګې بنداره پلاستیکي چپلکې راویستلې. دا راته جوړ اختر و. دا شپه مې له دې چپلکو سره خوب وکړ. خو پوښتنه دا ده چې نن ورځ ولې د دې مدرن ژوند توکي کاروو خو هغه خوند رانه هېر ده. ښایي علت یې دا وي چې زموږ د وجود دننه یوه توره کوله تاو شوې. موږ د زړه واک نفسي ذهن ته سپارلی. له هغې ورځې چې دغه ذهن راباندې واکمن ده بیا مو ښه ورځ نه ده لیدلې. دغه تېرو 50 کلو ته به واوړو د دغه ذهن په کارخونه کې څه دوزخي فکرونه وه چې ونه روزل شول. دومره کلونو کې زموږ فزیکي و عاطفي و احساسي و ذهني و رواني ټول دردونه و زخمونه د دغه ذهن بټیو کې روزل شوي او موږ ته راشندل شوي. دا چې زموږ برخه پکې څومره ده یو خدای تعالی ته حساب غواړي. خو خبره دا ده چې موږ به څه وخت ژوند کوو. شونې ده چې 50 کاله څټ ته ولاړ شم، شونې ده چې 15 کاله څټ ته ولاړ شم، شونې ده چې 15 ورځې څټ ته ولاړ شم، حتی شونې ده هغې شېبې ته وګرځم چې دا خبرې مې پیلولې. ناشونې ده. ژوندۍ زمانه دغه شېبه ده. څه کوو؟ باید دا کودتا پای ته ورسوو. خپل وجود دننه د زړه واګې باید پر ذهن برقراره شي. یو خوږه د ماشومتوب دنیا له سره باید ورغو. ماشومان دنیا ته د لوبو او د ساعتېرۍ د یوې خوندورې ورځې په سترګه ګوري. دغه شېبې ته باید ستانه شو. بیا کولی شو چې د تیر له زندانه هم راووځو او د آینده په انتظار هم دغه شېبه ونه وژنو. او دا کار حاله کېږي چې ځان ته او بل ته او ټولو ته د مینې په سترګه وګورو، ټولو سره پخلا شو. دا کار د ځمکې د مخ یوې مرمۍ ته اړتیا نه لري، فقط یوه مینهګره اراده غواړي. او دا کار هغه زړه کولی شي چې ته لري، زه یې لرم او بل یې لري. خو بیا وایم چې مینه زړورتوب غواړي. مبارک دې وي دغه زړورتوب تا ته، ما ته او بل ته. نو مینهګرو زړونو ته مو زما سلامونه وایم. هیله ده راسره ستړي نه شئ.